هسته بس وایي کنه دا یو نظم ما په خپله زندګۍ پورې جوړ کړی دی چې خپلو کله بچي زلمي شو او د ګټې وټې خاوندان شو نو خپله بوډۍ مور او زوی دغسې بیا سرې پرېښود. ځواني ځان له یو خاني وي، طاقت لویه خزانه ده، دغه دواړه لوی نعمت دی چې الله یې چاله ورکړي. زما هم چېرته ځواني وه، زما هم مضبوطې مټې، ما یې په څه ترس ونه کړو، ما یې څه پروا ونه کړه، په غم اخته ومه بچوله مې دولت. کله اره کله د وړو کله د شولو مشین، خوب خوراک نه ومه به شپه ورځ مزدوري کوله. دولت دپاره په صحت مې جواري کوله، د سخت یار به مې په سخته کې یاري کوله، لکه د ځوان به یې راسره محنت خواري کوله. ثابته ورځ اخلی پخلی او د بچو خصمانه، بیا په ماشین کې کار کول د ماسخوتن وروستو، درانه درانه زاګه لرګي نازک بدن لاسونه، دغه لرګو به تې د ځان سره غوږونه ویوړل، غوټۍ غوټۍ وینې به راغلې بیا په زړو زخمو. یو خوا په زلفو کې ګردونه، بل خوا چاودلې شونډې، دغه حالاتو سرګردانه پریشانه به کړم. زما په زړه به د احساس چړې ورخښې شولې، خو د اشنا د ننګ ناموس او د غیرت انتها، زر به یې په شونډو ژبه راښکه، تسلي به یې راکړه. د چا آواز را باندې نشته، مزدوري خپله ده، محنت خواري بل چاله نه، خپلو بچو له کوم. پردی کوټه کې یو چې دوه کمرګۍ کورې وشي. دا لاس مې لږ شان کرېدلی په چرړی تړمه، اره چالو که اسمان بریښي چې دا کار ختم شي. په دې لرګي کې چېرته مې خو اره یې پسه کړله چې په دوه ځله تېره نه شي، کار پې نه کېږي نور. چرګو بانګو وې نیمه شپه شوه چې ډوډۍ درکمه، ته ډوډۍ وخوره زه به زر زر دا بوره غونډه کم. دغه پاڼونه سیټ ته کومه ته اره تېره کا، چې د سحر مانځه ته پاسو لږ لرګي پاتې دي، مانځه پسې سحر وختي به یې در سره وسي. اره تېره شوه ته خوب وکه تېره کومه جرنده، واته بوجۍ دانې دي سحر شولې راځي. جرنده تېره که زه یو ټوک ډوډۍ د چي سره خورم، پل راړولو له درځمه لاس پې وخوځم. دغسې نور پړکونه ډېر دي په لنډو راځمه، پیاب له سرتور سرې ګریوان په غنو جرو سفر، کډه په سر مې در په در ټکرې وخوړلې، لکه سپږۍ پې د اوو ژرندو دل شومه، خو خپلو بچو له مې ښه ډېره دنیا وګټله. د هړ په سوري مې ساتله او په غرمو د ژمي، د څه کمی به ورته نه و سبقونه یې ویل. بچي زلمي شو مشرانو مې ودونه وکړو، هغه نوسي هم الله راکړو، ډېر خوشحاله شومه. کرلی فصل مې تیار شو، د خوارۍ ووتو. خپې مې تڼاکې او هډوکو مې دردونه کول، څه په خړپوسو خو آخر منزل ته ورسېدم. ما په خیالونو کې جوړ کړی د شاهانو محل، لاس مې پې کېښود د هغې درشل ته ورسېدم. ساه مې راماته وه د ساه د اخیستو دپاره، ښه په سکون سره مې جوخته ډډه ووهله. اوس به زړه ستړي زندګۍ ته خیر آباد ووایم، د نوي ژوند نوي سفر په سوچ کې پرېوتم. په تصور کې مې د ځان سره سلا کوله، اوس دا بچي به مې د کور رانه ودانه کوي، ښه زلمي شوي هر یو کار به په اسانه کوي. زما خو تشه منډه ترړه غم خادي به کوم، د پابندۍ د لټه ووتم خالي به کوم. دې تصور کې یو نوسي راته بابا وویل، په خود کې راغلمه د هوش سترګې مې وغړېدې، خزان وهلی په بدل رنګ کې جانان مې ولید. هغه شوخي هغه مستی او د سپرلي رنګونه په نظر نه راتله، په ګټه کې تاوان مې ولید. او زه به حیران شوم خلک ما ته بابا ولې وایي، چې آینې ته مخامخ شوم نو ځان مې ولید. یقین مې نه اخیستو، ما وې دا آینه خړه ده، په آینه مې زر زر پاکه چرړه ووهله، بیا مخامخ شوم خو هغه زوړ تصویر وپکې. شیشه خرابه ده نو بله مې راواخیستله، خو د شیشې په بدلېدو حقیقت نه بدلېدو.
زړه کې مې راغله چې اوس راشه د خپل ځان بدل کا، سر سنت وکا او په مخ باندې غوړ لاس راکاږه. بیا ځان ته وګوره کېدای شي که حالات بدل شي. هر څه خرڅېږي په دولت خو ځواني نه خرڅېږي. په غیر د ځان د غولولو بله لاره نه وي. په ځان به لاس وهې د څه نه څه به کې او ځان به ښکلی کې. شونډې ته ګوره سپین یخته به ترې لرکې. ږیره چې برګه شي نکریزه به خوشتی. د سر ویښتو باندې وسمه به پورې کې. عطر په لیلو سره بوټ پالش به کې. لړل تپل دي دغه 19 په شلکۍ ځان به ښکلی کې او شیشه به نږدې دا هر څه به شیشه کې او ځان به ښکلی کې. په ناغرضو کې اشنا ته مې زر لاپه وکړه. سور شال په سر کا او جوړه به نارسي واغونده. لاسونه سرکه سترګې تورې دنداسه راوړمه چې بندوبست یې ښه پوره د ناوېتوب وکړمه. اشنا مسکی شوې د سپین سر سره نه خایېږي. جینۍ خو نه یم چې نخرې د پیغلتوب وکړمه. نو که زړه دې نه غواړي خو سترګې به توری بوډۍ او ځان به ښکلی کوې بوډۍ. زاړه یادونه څه ناڅه به تازه کوې بوډۍ او ځان به ښکلی کوې بوډۍ. وی تا د کږو وږو خبرو پی ایچ ډي کړې ده. ستا د ملنډو او پیشاړو د جواب نه یمه. بانګونه یې ووې زه په وخت سره منځونه کوه. ذکر اسکار کوه تهجد کوه نفلونه کوه. ډېر عمر تلی دی لږ پاتې دینداري به کوو. دنیا پانی د آخرت له تیاري به کوو. په 2 کسو کې یادېږي خړ پړ مه ګرځېږه. بیمار سړی د کشۍ بیلچې نه لاس وباسه. او که خدای رضا شو حج مو کړی دی عمرې له به ځو. زړه پکې څومره په سکون وي مدینې له به ځو. زه د ابۍ او د دادا په طریقو روان یم. هغو د مرګه پورې موږ له کړولی او ځان. زموږ نه زیات خیال به یې زموږ د بچو ساتلو. فکر دې نه و د احمد علي په سا به یې سا اخسته. زما یو وراره و هغه به چې خفه شو شین کېده له ما د پلار به ورسره سا بند شو چې هغه به سا واغست نو له ما وراره به سا واغست. فکر دې نه و د احمد علي په سا به یې سا اخیسته. د دې نوسو غم را سره دی زړه مې نه صبرېږي. وی الله چې دي له څه ورکړي دا زمونږ نه و. شکر وباسه دغه شته دي د پیړو ډېره ده. ستا په خبره کې لوی وزن دی منمه یې خو دعا کوه چې دا بچي دې خپل ځان وپېژني. دا دعا هم کوه چې بیا د الله کور ته به ځو. غار حرا زیارت دې کړی غار سور ته به ځو. په دې خبره د اشنا رنګ د ګلاب غوندې شو. مودو پس مې یو جلوه د پسرلي ولیده. وی جانانه بیرې له راځه چې وځان کړو. د فکر ټالو منګه دواړو پې ټالۍ خوړلې. لړونه یې وشلې د پخکته راګزار شو تینا. دغه یو خوب پوره نه شو او تاله ترغه شو. زمونږ په دغه امیدونو باندې اور ولګېد. د ځواني مرګ ارمانونو جنازې پورته شوې. تندر را پرېوتو رسا د زړه په کور ولګېد. او بچي د هغې پورې خپل وي چې خدمت کوي پلار. پلار چې کمزوری شي بچي په طرف نه ورځي. بچو مې وویل بابا سانګونه مه ټپوه. اوس دې وزرې ماتې شوي الوتلی نه شې. د بل محتاج یې سیرګټۍ پورته کولی نه شې. خوله دې کړشپه په خبره دې څوک نه پوهېږي. زې په څلورې ټیټه ملا دې نیغولی نه شې. نړۍ د خولې په ځای راخلې په سپېږمو کې منډې. او ګوزن وهلی ټول رپېږې ودرېدلی نه شې. او تا ته چې ګورم ایشېږي زړه مې خولې له راځي او لاړې دې څاڅې خپله پوزه پاکولی نه شې. ابۍ خو هم تیاره غواړي کار کولی نه شي. ښه ورته ګوري چېرته شی قدرې ویلی نه شي. څښا پسخا ناسته وي خپل ځای جارو کولی نه شي. نیسمنه شوې د یخته منګزولی نه شي. او څه خیر و کلکه د په ډډه غوښتلی نه شي. نو موږ به تر کمې په عذابېږو دوزخیان خو نه یو. په جهنم کې اوسېدي دي کافران خو نه یو. دغه ګټلی مال په موږ باندې تقسیم که بابا. موږ به خیرات درکوو تاله ځان یتیم که بابا. که کار پې نه کېدو نو تاله به زکات درکوو او څه فکر مه کوه د خلکو نه به زیات درکوو. که داسې نه کوې جدا کېږو د دې کوره وځو. ځان له ټوخېږه ویهی کوه د شوره وځو. هغه نوسي د مشغوله یې رانه هم واخېسته. اوس به د چا سره مشغول شمه دردمان پاتې شوم. تندر وهلې سیخې سترګې او د ګټې زړونه. دغه د ظلم انتها ته حق حیران پاتې شوم. د ایلیې او د هیرا په جي قربان خبرې. ماته یادېږي د بابر او د مرغان خبرې. په غورېدو کې به مسکی شو د بورا خبرې.
خوږې خوږې وړې وړې وې د زهرا خبرې د زړګي غوښې ساوڼي او په ګوشې وجاړم د غم ټپې شوې نننۍ کفرونه یې وجاړم هر یو تورزن او بهادر دغه میدان وبیلي ځواني په دا وکړي د خپل ځان او د جانان وبیلي خشا کې اوس وځي سابه یې مټقور پاتې شي هغه د ټولو مرګټلې په تاوان وبیلي ملګرو پورته کوي لاسونه یو امین ووایئ د زړه په جهر سره بیا ثم امین ووایئ الله دې مل شي د سپینګرو او سپین سرو میندو ملګرو بس ته د قصو قصه تمامه شوله دلته به یې پرېږدو د پښتو قصه تمامه شوله زمونږ بچو ته ګناه نشته ټول قصور زمونږ دی زمونږ بچي چې څنګه پیدا شو نو زلمی پیدا شو مور قلار کړي نه پاک کړي نه یې تی ورکړی ما خو د سره خسپانۍ چرته کړې نه ده په خپل صادر مې له پوزه پاکه کړې د کمې مور چې دا ارمانو چې زما د بچو کور وشولی په هغه کور کې هغه مور نن بې اثرې پاتې ده چاپېره وګوري نو وسې په نظر نه راځي د ځواني مرګ ارمانونو د شهیدانو ارمانونو مقبره کې اوسي د اسویلو سره مشته د مرګ د شپې لنډوي زر به زړه ستړي زندګۍ ته خیر آباد ووایي کټه رانغاړي تیارې کړي د عقبا په طرف څلور کټاله کې کور دی دا بوډۍ پکې یوازې بس بس وایي مو که نه ختم دی